د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښته یو وار بیا یې سخت زور اخیستی آن پر یو بل مخامخ ښکاره بریدونه کړي د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې پاکستاني الوتکو وړمه شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو په کورونو بمبار کړی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان پکې وژل شوي. د افغانستان اسلامي امارت یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیڅ چاته پر خپله خاوره د تیري اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او د ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې لري او بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې د چا امنیت خراب کړي. خو پاکستان حکومت د ټي ټي پي د دغه قومندان عبدالله شاه په نښه کېدو خبر ورکوي. عبدالله شاه بیا وایي چې دته هیڅ زیان نه دی اوښتی. کار چیرشه دا په پرګنډ شي او میش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میج اوانه فعالیتونه دي میج اچیره نه یتللی سار نه میش په دغه علاقه شه وسیږي نور چې څوک ته دا په پرګنډ اچا ته به رسول یوي دا درویغ دي دا شو دا نه وي چې دور اشتیاقات یې نه وي که میش خپلون وي هو که دشمنم وي هو نور دا رښتیا نه دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان په حریم تجاوز او تیری بولي. پاکستانی ولس او نوی ملکی حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. مجاهد خبرداری ورکوي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پړه په افغانستان وانه چوي او په خبره یې داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. اخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د مولوي یعقوب مجاهد له دې نظامي عکس سره په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بریدونو ځواب یې ورکړی. هغه اول امر په اساس باندې دفاع وزارت ځواکونو ته کړی و د دوی اډې تر برید لاندې راغلي دي او یعنې ډېر له 9 ځایونو پورې د دوی اډې تر برید لاندې راغلي دي او تلفات هم لري. دغه راز د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یادو بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست احضار کړی او په دې اړه ورته خپل احتجاج سپارلی دی. الله اکبر 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 الله اکبر